قدرمنو آغا صاحب ته پوښتنه دا ده، یو په کوزده کې نکاح چې کوزده وتړي بیا دا کوزده 3 4 5 6 کاله بعد واده کیږي، چې نکاح وسو خو نو بیا د سره پرېږدي او که نه سره پرېږدي بیا نو نکاح تړل صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمال صاحب الله دې ژوندی لره په خیر لره، سره د ټولو ملګرو خاص کر ملک صاحب. خبره داسې ده جمال صاحب چې دا نکاح تړل کیږي، د دې به زه یو عجبه توری در وښیم. زه مثلا ملک صاحب راوغوښتم چې مولوي صاحب زما کره نکاح ده راسه، که د ملک صاحب د بچی نکاح وله بیا زه هغه طرف ته کوشش کوم لکه وکیل نه دی چې کوم چا راوستلی دی، که بیا د هلک د خوا بیا موږ د هلک په طرف کې خبرې چې دی هغه کوو. تر ټولو لوی نقصان دا وسو لکه چې په کوزده کې نکاح وسوله، دغه بچی د دغه بچی کوروالا سوله، نه څوک بیا راګرځولی سي، نه څوک منع کولی سي، نه څوک پیغور ورکولی سي. خو چونکې زموږ د پښتنو معاشره ده، د عزت معاشره ده، د واده مخکې مطلب نه یې په کار چې خاوند د کوروالا مجلس وکړي یا میسجان وکړي. داسې ډېرې پېښې شوي دي چې په کوزده کې نکاح وسوه، د هغه بعد بیا د هغه بچی و بچی چې د هغه میسجان سره کوي چې واده را رسېږي، د هغه مخکې بیا دوی په عدالت کې خلع سره واخلي یا سره ناراضه یي. اوس په نکاح کې په کوزده کې یو دا شی چې دی هغه مطلب ډېر ضروري دی. دا نکاح ضروري نه ده، په کوزده کې نکاح ضروري نه ده. څه معلومه ده؟ دلته هلک نه خبر، پلار ورته ویلي زه نکاح در کوم، پلانۍ بچی ده، دا بچی نه خبره ورته ووایي چې مطلب د پلاني چا سره، هغه یې وروسته وپېژني، بیا تور سپین وروسته معلوم سي چې دا هیروینت دی، دا چرسید دی، دا غل دی، دا پراډیت دی، دې دوې کړي وي هغه یې طلاقې کړې. اوس مشکل رالی چې نکاح وتړل سوله، دغه هلک دا انجلۍ په هېڅ صورت بیا نه پرېږدي، نه انجلۍ په بله خوا جنتلی سي. دغسې وعده وسي، دعا وسوله، چې دعا وسوله په دعا کې بیا دغه انجلۍ د هغه هلک کور والا بلل کېږي نه، صرف دا بلل کېږي چې یاره دعوت یې ورکړی دی، بس قول یې ورسره کړی دی. بیا که چیرې د هلک یو مشکل رالی، ول یاره زه دا بچی نه کوم، یا دا ښځې سره انجلۍ سره کومه خبره سوې ده، یا انجلۍ سبا یو بل مشکل رالی چې دغه هلکه سره زه نه کوم، هېڅ مشکل به نه وي، ګرانه خبره به نه وي. زما ستا قول وعده وه، پر وعده نه سره وختو. خو یو دغه یو توری په نکاح کې بیا په دې وجه ضروري دی په کوزده کې چې نکاح وتړل سي، بیا مجلس سره جایزه سي. که نکاح نه وي تړل سوی، دا مجلس نه دی جایزه، نه میسجان جایزه دي. کني عام طور زه د هغه وایم تی خالي دعا کوئ. په مابین کې کال کښې یوځي، 2 کښې یوځي، 5 کښې یوځي، لوی لوی مشکلات مابین له راځي. ملک صاحب په خبر دی، ملک صاحب ته دغونه درک ورکوي، خبرې راځي، واده نه دی سوی. د واده مخکې لا لویه مطلب مشکل راسي، پریشاني راسي، بچي کونډه سي، هلته هلک یو خوا ته ولاړ سي، دلته بچي، دا لوی مشکل دی. بس خالي دعا وکړئ چې کله د واده ټیم رالی بیا به ښه خوند هم وکړي، ښه سره رضا به هم وي. هغه هلک نجلۍ، هغه سړی او ښځه چې کوزده یې سوې وي او په کوزده کې نکاح تړل سوې، دا مېړه او مینه دي، دا څوک نه سوی جلا کولی. هغه صاحب هم ویل دا د اسلام له لارې، دا د اسلام له نگاه څخه دا ښځه او مېړه دي، دوی څوک نه سوی جلا کولی، دا دوه څوک نه سوی جلا کولی. باید سره یو ځای کړي، بندوبست ورته وکړي، زر یې واده وکړي.